یو خبره به م خامخا اورېدلې چې یاره وایي په روژه کې زموږ دماغ کار نه کوي او زموږ دماغ ته توانایي نه ځي. دا خبره بالکل غلطه ده. په روژه کې هم ستاسو مازغو ته توانایي ځي او هم ستاسو وجود ته انرژي ځي. هغه څنګه؟ ګورئ کله چې په بوزه کې تاسو دا خوراکونه کړي که نه، نو ستاسو وجود په ځان کې چربي سیو کړي، نو چې کله هم دی په روژه کې او تاسو بیا خوراک نه کوئ، ستاسو وجود لږي په هغې چربۍ باندې شروع وکړي او هغه سیزي د توانایي دپاره یا د انرژي دپاره، نو هغه ستاسو وجود لم توانایي ورکوي. اوس تاسو مازغو ته څنګه انرژي ځي؟ ګوره چې کله اصل کې زموږ مازغه په ګلوکوز باندې کار کوي. چې کله ګلوکوز نه میلاویږي که نه، نو تاسو ته ما ووایي چې ستاسو وجود هغه چربي سیزلي، نو په دغې پروسس کې یو شی جوړېږي هغې ته کیټونز، او کیټونز زموږ د مازغو دپاره ډېر زیات ښکلي فیول دي، لکه زموږ مازغه په ډېر زیات صحیح کار کوي. نو کله چې تاسو په روژه کې یئ، صحیح د تاسو به څه خورئ نو ګلوکوز به تاسو ته نه میلاویږي، خو ستاسو وجود ستاسو مازغه کیټونز استعمالوي او د هغې نه ځانه انرژي اخلي. او زه اوس تاسو ته یو انټرسټینګ خبر وکړم، په روژه کې ستاسو مازغه ښه کار کوي د بوزې نه. د دې وجه هم دا ده چې ستاسو مازغو ته یو کیټونز ځي، او بله خبره دا ده چې ستاسو فوکس برابري، ستاسو هضم نه دی روان، ستاسو معده تشه ده، نو چې کومه نوره اکسټرا توانایي دا ټوله مازغو ته ځي. او زه درته خپله پرسنل خبر وکړم، په روژه کې زما مازغه چې که نه هغه ملټیپلاید بای 2 کار کوي. د دې وجه هم دا ده چې کیټونز او بل څه خوراکونه څه نه دي، سړي فوکس برابري.